جاکوینه د حکومتي جاسوس په حیث دا به ستا وروستی او د ټولو مهم کار وي. زموږ د معلوماتو په مطابق د خطرناکو وسلو ډک موټر د امریکایانو د ګدام څخه اغلا کړی دی. زموږ په فکر سټاوراز او د هغه ملګري په 4 ساعته کې دننه دوی غواړي چې دا په قاچاقي لاره باندې خرڅ کړي. موږ غواړو چې ته دا موټر غلا کړې او په هر ډول چې کېږي ته باید دا موټر تر موږ پورې راورسې. پوه شولې؟ هېڅ څه د دې ځای څخه ستا لپاره ټلیفون دی صاحبه؟ موږ معلومات ترلاسه کړي چې هغه موټر لاسته راوړي صاحبه. او وی ډېر ښه، هغه باید دا موټر په 14 ساعته کې د سرحده راورسي. که هغه چیرې په دې کار کې کامیابه سي د هغه استعفا به منظوره سي. Catherine! Your damn cow is in my way. It's not a car. کاترین ستا دا غوا ما ډېر په عذابوي. ما په عذابوي. څه چې وویل ځینې په عذاب یې؟ ستا پروژه کمپنۍ ښایسته معلومېږي. You're beautiful. Not for long, huh? You still be sexy. A bit rounder and a bit softer. Jack, the baby. It's what we want now. Of course. Bonjour, Jack. څنګه خپل پخوانی انډیوال یې وپېژندئ؟ ته په سمه لار نسوای راتللی. پر غلطه لاره تله جلا خوند لري. جاکه په دې ته ښه پوهېږې. تازه پیدا څنګه کړم؟ موږ ته د لاس ورکړې کله بیا زما انډیواله. ته پوهېږې چې دا کار ما پرېښی دي؟ او پرېږده تر څو پورې به چې د خپلې مېرمنې بغل نیولې او سره ناست به ته یو ښکاري یې جاکه. او حقیقت دا چې ته بېغیر له ښکار اوسېدلی نه شې. ته څه په پوهېږې چې دا کار څنګه دی؟ ستا دپاره فقط سیاست دی. نو غلط څه جا په سیاست کې څونه پیسې دي بیا په ته هېڅکله داسې موقع پیدا نه کړي چې پرمختګ وکړې. ستا خو خطرناکه کار خوښ واوه نو هغه زه تا ته در کوم. سټاوراز بېرته راغلی دی.
ته باید هغه ونیسې موږ د هغه په باره کې ټوله معلومات غواړو د هغه د ټولو ځایو د هغه د ټولو ملګرو معلومات باید ته فقط کولی شې چې لاسته یې راوړې د دونه کلو رئیس هغه تا تعقیبوي ته پوهېږې چې هغه څه فکر کوي او څنګه کار کوي څه فکر کوې جاکه د هغه د نیولو د هغه آخري چانس دی په دې کار کې به ستا سره یوه ډله مرسته کوي چې پیلن په ښار کې ځي رښتیا خو د حاجي جکه چې هغه خطرناکه شته ورځ دا کارونه پرېنږدي ته هم دا کار نه شې پرېښولی د روم ښار هغه دا کار کوي هېڅ نه څه مانی کېدای شي هغه دا کار پرېږدي اوس به موږ پر یو بل پلان فکر وکړو خپل سیټ چې در مخته که زه دلته یو څه سره تنګ یم حکومتي مخبره ته څوک په ارامه او کښېنستو ته نه پرېږدې ته کوچني کوچني قاچاقبران نیسې او حکومت ستاسې خوشحاله دی او بیا ستا ترقي کېږي ته څه ویل غواړې زه دا ویل غواړم چې ته د دې خطرناکې لوبې یو کوچنی لوبغاړی تا یو ډېر ښه کار وکړي چې کویندې بېرته دې کار ته راوستي اوس به خوند وکړي موټر ودروه او ستا لپاره یو سوغات پرېږدم ځم اوی دروازه هم نه خلاصېږي مرسته مرسته ګرانه څنګه یې شرمېږې ولې God tell me that it's not dangerous. اوس دا مه وایه چې دا کار خطرناکه نه دی آیا ته په 6 ساعته کې بیرته راسې ته ماته دا ویلی چې یاس چیرې پیدا کېږي تاسو کې یاس کم یو دی ډېر درد به کړی یو دې ځای درد وکړي دا ځای درد وکړي مګر دې ځای ډېر خوند وکړي څوک یې ته د چا سره چې وینې ستا سره ستا رنګ ته چې مې وکتله نو زه پوه شولم خورا رنګارنګ وریښتان دي دي ستا سلمان څوک دی کوم څوک چې زما په وریښتانو پسخانه وي نو هغه د خپله ژوند څخه لاس پرېولي د خپل نارینهتوب کیسې دې ماته مه کوه پوه شوې ډېرې وسولې فالتو خبرې اوس ته دا راته وایه ته څوک یې جک کوین ډېره بیداري مه کوه په انسانیت به خبرې وکړو ستا سبک به وګورو زه فقط دا ګورم چې ته جک کوین یې او که یا عجبه ده ته خو ژوندی ما خو اورېدلي وه چې ته مړ شوی جاکه ډېر ښه په ډیسکو کې دونه غټې وسلې دا څوک دی ستا بوټپاک زه ډېر بوټپاکان نه لرم دلته چې هر څه نفر دي ډېر ښه نفر دي نو ته پر مجرمانو وسلې خرڅوې او اوس زه پر مجرمانو وسلې نه خرڅوم فقط د دولت ساتونکی یم اوس ته راته وایه ته څه غواړې دا هم نوې وسله راغلې ده زه هم نه پوهېږم چې څنګه کار کوي د حملې کوونکي باید صفت وسي خو ژغورلو والا یم هر وخت ګټې زه پیسې هم غواړم او ځان هم غواړم تا خو به دا نه یې خلاص کړی او خلاص خو مې کوي پروت به کوي او څه وسول زه خو چک نه غواړم دلته زما یو قاعده ده چې کوم شی چې مات کوي معنا ته رانې وي پوه شولې
ملګرو دا زموږ اول نمبر ملګری دی هېره کړئ چې کله تاسو دی لیدلی و دی ښاغلی امیر دی د موږ ته دا معلومات راکړي سبا ستا ورځ چیرې ځې هغه به خامخا په دغه ساحه کې وي د کوچنیانو په پارک کې زما سره به څوک اوسېږي زه به ستا سره یم صاحبه د دې څه کار اخیستی سې په دې کې ظاهري غشي دي چې ته دښمن به بېصده کولی سې آیا ته 200 متره لرې نښان ویشتلی سې په دې خو باندې زه د په هوا چغو کې سترګه لا ایستلی سم سټاوراوز د یو مار په رقم دی که د هغه سره سترګې وجنګوې نو هغه د شا له خوا وارې کوي سټاوراوز چې څنګه وپېژنو نو موږ پر هغه حمله کوو خو په یاد یې لره چې په 2 غشي انسان مړ کېږي په 3 غشي حیوان لا مړ کېږي خو موږ باید یو غشی ور سټاوراز ژوندی ونیسو سمه ده دلته څه مشکل دی هغه دننه را پرېږدئ 2 او 5 تاسې مخ ته ورسئ او هغه تعقیبوئ او نور ټوله پر خپل ځای ودرېږئ سمه ده صاحبه څونې تیز باران دی آیا نن راتګ مهم و مهم نو په دې خاطر رالو اوس مخ ته درځه پسې ګرځو سمه ده پیدا ما هغه ولیدی او نښان مې هم پر نیولی دی د ټکان دپاره آماده یاست هغه سټاوروز نه دی سټاوروز د چپه لاس څه کار اخلي هغه سټاوروز نه دی هغه د سټاوروز موټروان دی پسې وګرځئ موټروان پسې وګرځئ په پارک کې به موټروان پسې وګرځئ راسئ زامنو راسئ دلته ماته راسئ ساعت به مو چیر سي موږ د وتو لاره بنده کړې ده هغه م پیدا کړئ یوه ښځه هغه ته نږدې ورځي هغه ښځه څوک ده هغه یو څه پټوي کیدای شي هغه بم وي اوس به خدای اوس څه وکړم زه د ټک دپاره آماده یم صاحبه 2 نمبر او 5 نمبر موږ د هغه د نیولو لپاره آماده یو صاحبه زما زویه اول نمبر موږ د حملې لپاره آماده یو صاحبه ستا د امر انتظار کوو هغه ستا وخت دی ته ټک ولې نه پړکې سټاروز تښتي شاته ولاړ شئ شاته ولاړ شئ اوس په تنه سي ولاړ هغه تعقیب کړئ
ته پوهېږه د هغه مور ویله چې یو شی د هغه ډېر خوښ و هغه و د ده کوچنی آس چې د یو په رخصتۍ په سپرېدی او تلی د هغه آس ډېر خوښ و خو هغه به د دې وروسته هېڅکله پر آس کښېنني زه ډېر غټ قاتل یم ما د ډېرو غټو خلکو وژنې کړي دي کوم رزیلان چې ما ووژله هغه ټول باید وژل سوي وای خو زما زوی فقط د 6 کالو و نو بیا تا هغه خوارکی مظلومه ولې ووژئ او اوس به دغه جنګ فقط زما او ستا په منځ کې وي تا خپل مرګ ته بلنه ورکړه جاکه زه ډېر خوشحاله یم چې ته زموږ په ډله کې شامل سوې الکس ګولډ سمیت یم ته ژوندی یې ته خو 6 کاله در مخه مړ سولې ښه 6 کاله بیا د مړینې تېر سوه خیر پرېږده راځه چې یو ځای دې بوزم او زموږ ملګري غواړي چې ستا سره وویني یارانو د جکوین سره ووینئ زموږ ته پخوانی ملګری موږ خوشحاله یو چې ته وژغورل سوې
وشي لیوان تو خو په لبنان کې مړ سوی وې ته ډېر ښه وایې عجبه ده دلته خو ټوله پخواني کسان موجوده دي او پخواني دشمنان هم زموږ ژوند دونه مهم دی چې زموږ وژنه ناممکنه ده او پېښول هم خطرناکه دي موږ ډېر خوشحاله یو چې ته م رالې کوینه کوینه سټاله ته زه پوه شولم ودرېږ دا ته څکه ما خدای وژلی و خو دا نفر وژغورل سو په دې خاطر خو زما دا سړی نه دی خوښ جاکه ستا به یې ټول عمر دا ساعت په لاس وي دا ډېر اسانه دی وخت هم ښه پشکې کې معلومیږي او زموږ معلومات هم ته به چیرې او څه وخت اوسېږې دا ساعت به تا ته وایي چې کله د دې ساعت زنګ واورې ته باید حتمن جواب ورکړې جاکه موږ د دنیا مشکلات حلوو د دنیا په هر کونج کې چې ترهګر یې هغه زموږ تر نظر لاندې او څنګه چې موږ معلومات لاسته راوړو نو د هغه ځای به چارواکو ته یې په لاس او تر ټولو مهمه خبره دا ده موږ ټول عمر پټ اوسېږو او په موږ هېڅوک نه دي خبر چې ژوندي یو خیر جاکه راسه وګورو چې نن ترهګر په څه اخته دي او پر کوم ملک یې حمله کړې ده دا د ګلوبل 940 طیارې د پیښې تصویرونه دي چې د سان فرانسیسکو څخه وسویل ته تلله په کوم ځای کې چې دا ولیدله زموږ ماشینان د هغه ځای خبر موږ ته راکوي ګوشه کې دې په غوږو که او لاس دې پر دا ماشین کښېږده پام وکړئ د امریکا د ولسمشر پیغامو ته د ګلوبل طیارې د پیښې په اړه خلک خپل نظرونه ورکوي خو زه به ستاسې د یوې پوښتنې جواب نه کم در په دې طیارې کې 180 مسافرین وه چې د هغو څخه یو هم نه دی ژغورل سوی حکومت وایي چې په دې پیښه کې د کوریا یو څو ترهګر لاس لري د امریکا ولسمشر دا خبره مني او د نورو خلکو سره خپل نظر شریکوي د کوریا چارواکو دا پیښه پر خپله غاړه نه ده اخیستې خو امریکایي ولسمشر بیا دا خبره نه مني ته ګوره جاکه ستا د وړتیا اندازه هغه وخت معلومیږي چې ته را روانه قضیه په خپله طریقه سره حل کړې نو ته په دې کې څه نظر لرې په دغه خاطر مو ته په خپله ډله کې شامل کړې مننه د دې پیښې د وجې یو چاودنه وسول او په یوه ګړي کې ختم سوله همدا اوس د سټیمو د طیارې د ثبت سیټې ترلاسه کړل او په دې سیټې کې د هغه طیارې ثبت شته د طیارې مرکز موږ په مخ کې داسې اړه موږ هېڅ معلومات نه لرو لکه چې هغه پر موږ حمله کوي افسوس د کوریایي ترهګرو سره ډېر جالبه تخنیک ورسره شته په تاسو کې یو څوک بل نظر لرئ ایا ته یې سره ته ویلی شې بله رایه زما خو په هېڅ سر نه خلاصېږي نو د دې څه دا معلومیږي چې په دې پیښه کې د کوریایانو لاس دی زه خو نه پوهېږم دی دروغ وایي دی خامخا زموږ ته څه پټوي په دې پیښه باندې دی خبر دی خیر را به سو د طیارې تصویر به بیا وګورو دیوارې ودرې هغه څه دی د یو شي سایه ده هغه ته وګوره د یو مرمۍ په رقم ده دا د امریکا جنګي طیاره ده د کمپیوټر په مرسته ته جنګي طیاره د دې طیارې نږدې راوله که طیاره نږدې نو زموږ ماشین به هغه روښانه نه راولي کوریایانو به دغه جنګي طیاره په نښه کې راوستلي خو په غلطي کې به پر دغه طیاره باندې مرمۍ لګېدلې په دې خاطر امریکایي پوځیانو به د خپلو وسلو کارول پر دې طیاره حتمن کړي وي هغو کوریایان په ډېره بیداري سره وغولول هغوی ډېر هوښیاران دي ځکه ستا لومړۍ ورځ ډېره ښه وه په دې اوبو کې د برق ډېر لینونه شته ښه برق په دې اوبو کې کم برقي لینونه چې کش شوي دي چې هر شی ورسره وموښلي ډېر ژر د منځه ځي
د دې ځای څخه تښته ډېره ناممکنه ده. د دې په جوړولو کې ډېر فکر سوی دی جاکه. یو وخت څوک نه ځینې وتلی هېڅوک هم نه. هېڅوک یوه کوښښ وکړئ چې د هغه نوم براز و. هغه وخت په اوبو کې دا لینونه نه وه کش سوي. خو بېچاره 48 ساعته ژوندی نه سو پاته. کوم چا چې ساتلی و هغه سزا ورکړه. په دې ځای کې هر یو کارکوونکی خپل مشر لري چې هېڅوک نه دی په خبر. هغه مشر په دې خاطر ټاکل سوی دی چې هغه د ده وظایف د ده کارونه او ټوله داسې نور شیان وڅاري. که چیرې یو کس د دې ځای څخه تښتي نو د هغه خپل مشر یې وژني. دا ځای تا د عوامو څخه پټ څنګه ساتلی دی؟ داسې تخنیک موږ کار کړی دی چې د ټوله دنیا در نظر څخه موږ چاپ یو. سلام کیترین. کیترین بلې دا وخت د ټلیفون درکولو څه بخښه غواړم. موږ خبرې کولی سو؟ زه د رومه څخه ماریا خبرې کوم. تېر او تا چې مو خبرې وکړلې زه یو ښه خبر لرم. کوم شی چې تا جوړ کړی دی هغه موږ نندارتون ته وړاندې کوو. څنګه چې وا دې ورېدله حیرانه سولې؟ زه پوهېږم. You're surprised, yes? I understand. I'll tell you what. I'll send your plane ticket by messenger in the morning. تاسو باید په 15 دقیقې کې هر یو خپلې خونې ته ولاړ سئ. Signore, 14.000 lire per piacere. Grazie. Hi, I'm Maria Triffioli. We spoke on the phone. Yes. Well, I'm glad you accepted our proposal. I'm flattered. It's very generous. But you know, it will be so difficult for me. You mean you don't want to show your work here? You have other offers? Well, it's been only 4 months since my husband... It must be hard for you, I know. But perhaps this will open a new chapter in your life. No, the problem is moving to Rome. I'll have to sell the cottage, and Rome is so expensive. You must stay with us at the Regina. We have plenty of room. And I'll make sure you and the baby have nothing but the best care in Rome. Tonight, you'll meet the gallery owner. He's been waiting a long time to meet you.
خطرناکه کار یوازې ترهګر سټاوروس کولی شي. د سټاوروس په اړه چې څونه معلومات زموږ سره موجود دي د هغه څخه دا ډېر اسانه معلومېدای شي. اوس موږ باید دا معلومه کړو چې سټاوروس ته پیسې څوک ورکوي. په دې اړه زه د ټولو ملګرو څخه نظرونه غواړم. عجبه ده تر اوسه پورې د دې کار مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. دا د دې ښار یو ساحه ده په دې کې ترهګرو ډېر جنجال جوړ کړی دي. د سټاوروس قیمت ورکول اسانه نه دي. زما په فکر هغه د یو چا څخه انتقام اخلي. دا د سټاوروس یوازینی جنګ دی. خو دا د کار نه دی. دی داسې ولې کوي؟ هغه لیونی انسان څه کوي او څه وخت یې کوي هېڅوک هېڅ نشي ویلی. نن ورځ د هغه سره ډېر کسان کار کوي. ته څه نظر لرې جاکه؟ ستا کمپنۍ زما سره ده. جاکه یا جاک موږ غواړو چې ستا نظر وپوښتو. دا سټاوروز نه دی بل یو دی. زه به تا پرې نږدم سټاوروزه. ما ته هم داسې موقع برابره سوې وه چې ما سټاوروز وژلی وای خو جاکه زه ناکامه سولم. هغه زما اخري او نیمګړې وظیفه وه او هغه اوس په دنیا کې آزاد ګرځي او زه دلته بند پاته یم. اوس موږ اخري امید ته یې جاکه ته په کار کې ډېر دقت کوې او ته هغه نیولی سې. هغه د دې ځای په باره کې څونه معلومات لري؟ څه نه سم ویلی. په دې خاطر خو هغه خطرناکه دی. د دنیا په هر کونج کې چې کله ترهګري عملیات کیږي نو اول سټاوروس هلته ورغواړي. عجبه خبره ده. کله چې هغه زموږ ملګری و نو هغه ته یې اتل ویله او اوس داسې ګرځي لکه د کریې سپی. او هغه اتل اوس د ټولو په سترګو کې بې عزته سو. زه ډېر خواشینی یم چې ما ستاسو زړه کازه خاصه کړه. هغسې ما په دوه چنده پیسو خرڅه کړه. زما د خاوند هغه کازه ډېره خوښه وه. هغه دا فکر کوي چې دا یو مرغه دی.
ګرانو ملګرو خپل ځانونه مو اماده کړئ چې موږ ډېر ژر لاندې ته کېږو. د دې ځای ټاټونکی څوک دی؟ یاره ته د کومې خوا راغلې؟ ما داسې فکر وکړ چې ته به مړ سوی یې جاکه. زه یو وسله غواړم. بخښه غواړم یاره دوکان بند سو. ونې سره دې خلاص سو. راته ووایه څه غواړې؟ زه یو خوندور توپک غواړم. راځه ما ته یو نوی شی راغلی دی کیدای شي ستا خوښ سي. د دې په ساتنه سره ستا وریښتان ته څوک لاس لا نسي وړلی. دا بیا زه درته وایم دغه یو دی. په دې کې لیزر دی او اتومات. پام کوه خطرناکه دی او دا بیا درجې لاشي. آیا ته تیاره پاوه کولی سې؟ د کاغذ باز په رقم. خو زه د تیارې د پاوه کېدو هېڅ نیت نه لرم وروره. هغسې نن ورځ ګراکان ډېر راځي. تا پیسې راوړي دي؟ پیسې به وروسته درکړم. ته ګوره زه دلته مو چې وسلې نه ښې راتوم. اول پیسې راوړه بیا وسله یوسه. ته باور وکړه یاره زه در کومه. د خلکو دپاره ته ژوندی نه مړ سوی او مړي ته څوک پور نه ورکوي. یاده زه به د CIA د بانک 3 اکاونټ نمبرونه به درکړم. که چیرې ته ماته وسله راکړې زه به د هغه نمبر درکړم. خبر نه یم یاره. داسې معلومېږي چې هر ځای ولاړ سې جنجال جوړوي. سمه ده په تا به باور وکړم. وسلې به درکړم. آیا دا د رشتیاګو پراشوټ دی؟ او وایه اول وغورځه بیا وګوره. دا به کار وکړي چې وغورځو بیا به خلاص سي. ولې به کار نه کوي؟ رښتیا وایه؟ او وایي وروره درته مې وویله. باوري یې؟ و زه پوره باور یم. ښه و که چیرې مړ شولې پیسې چې برته در کومه په ما باور وکړه. په احتیاط سره وغورځه. اول ته وغورځه. دا دې څه وکړل سپیه؟ رسیله زما سره پراشوټ نسته. ما وژنې څه؟ وایي تا ژغورمه یاره. لاسونه خو دې راکړه. ولې د پښو مې نسې نیولی؟ او وایي داسې مرسته را سره که. نور نږدې راسه. ډېر مه راباندې موږله. پراشوټ خلاص که. خلکو ورته وګورئ زما پراشوټ ته. تو خو دې ونه زه به دې وژلی وای. کوم یو چې زما وریښتانه جوړوي تو خو تر هغه لاندې ونه. دا تا امتحان کړی و؟ او زه ولې امتحان کړم؟ دا خو ما جوړ کړی دی. زه به ستا سره په دوکان کې وینم او د کوډ نمبرونه به هم درته وایم. او وایي هم درته وایم. او وایي د مخه مې ورک شه.
زاړه خوړین موټر کې راتګ هم مه یېروه. زه خوشحاله یم چې تا خپل احساسات کابو کړه. که چېرې زه ستا پر ځای وای روم ته راتللم او په نیویډا هوټل کې مې ورسره لیدله، سبا ستا زوی پیدا کېږي. دا د هغه د زړه درزارې دي، نو په دې خاطر په راتګ کې ناوخته کوه مه. او په دې زاړه خوړین موټر کې راتګ هم مه یېروه. د موټر دروازه مه خرابوه. مننه. زما پیسې پاته دي، نو په دې خاطر مې ته وژغورلې. که ګوره په دا ټولو کې ډېر خطر دی. زه نه غواړم چې په دې مشکلاتو کې ځان ښکېل کړم. زه خپلې پیسې غواړم. په دې موټر کې بم دی او سبا چې په هر رقم یې زه روم ته ځم. نو ته روم ته ځې؟ هېڅ خبره نه ده. زه په دې ښار کې ډېر ولاد یم. غلا مې کوي. سلام. غلا مې کوي. ما نه درته ویل چې زه دلته ولاد یم؟ دا د غلا مې کوي موټر. 25 ګزه یم، دا کوچنی موټر نه سم غلا کولی. او یې بیا کله د چا څه چې مې غلا کړي دي هغه خپله غل دی. لاړ سي تانګه کوڅه په مخه ورکړئ. مې که چې په کیسه کې لا یم. د هغه درک معلوم سو. هغه د روم پر خوا باندې روان دی. هغه پر سمه لار روان دی. موږ دا معلومات کړي دي چې د کوین مېرمنه پر جنا هوټل کې اوس به معلومه سي چې کوین په چا پسې روان دی. زوته توزه زوته چیو توزه زوته توزه چیو. اوس موږ په هوټل کې کوټې خالي دي. د جاکوین دپاره یو خط سته؟ اوس ستا صاحبه واخله. مننه. اوس صاحبه ما ویل چې پر سم وخت راورسېږې ښه به وي. صاحبه دا ستا دپاره د باندې دا سړي سره و. شکر دی چې په دې کې بم نسته، خو کېدای شي چې په دې کې د بانک کاغذونه وي. اوس به زه خپلې پیسې لاسته راوړم. د هغه بانک په اکاونټو کې هېڅ شی نسته، پوه شوې؟ ته چمبازه جک، تا ما ته درواغ ولې وویل؟ زه اوس پوه شولم چې ته ما ته هېڅ شی نه راکړې. دلته خبره د ورکولو نه ده یازه. نو بیا دا څه شي دي؟ دا د معایناتو یو څو دانې عکسونه دي. زما د راتلونکي کوچني. زما مېرمن د سټاوراوس په ولکه کې ده. ته بېرته ولاړ شه، پیسې به تا ته ورسېږي. زه ژمنه درسره کوم. کوین، زه پیسې نه غواړم. دا خبره تا ولې اول نه کول؟ نو څه به دې کړي وای؟ ته خو د خطره څه بیریږې؟ ته ګوره د خبرو کولو وخت نسته. اوس چې په هر کې مات کېږي زه باید ستا د زوی ژوند وژغورم. سمه ده؟ سمه ده. دوه چنده طاقت. اوس دا لوبه د سټاوراس په لاس کې ده. زما په کوچنۍ تېروتنې سره زما د کوچنۍ او زما د مېرمنې ژوند تلای شي. ته هغه ته د کمپیوټر د لارې خط راسه او یاره دا باره مخبره ډله ووایي. اخر ته څه پلان لرې؟ پلان خو نه لرم، خو سټاوراس په دې خبره نه دی خبر. هغه به زما د نیولو دپاره شاوخوا جالونه ایښي او بیا به هغه ستا لیدو ته راسي. هغه به خامخا راسي یازه، او هغه به موږ دوه درکترینه ورسي. سټاروز دا د هغه کړنه ده. کوین تا ته اختار درکوي. هغه ستا د لیدو لپاره هوټل ته راځي. کوین هوښیار دی، ډېر جدي سړی دی. حالاتو موږ یو د بل دښمنان جوړ کړلو، کنې موږ بانډوالان وایي. تا روغتون ته بیا حواله ته به ته خوندي. پوه شولم، زه پر خپل ځای باندې یم. واخله صاحبه وګوره. وا مې نه اورېدل، دوه وار ووایه. عجبه ده، دا خو یې سرکس معلومېږي. هغه ټوله مخفي پولیس دي. دلته کشفي پولیس هم دي. لږ چې یو څه مشکل دی. او
د تایلند پولیس هم شته. زه بیا خبر در سره کوم. عجبه ده یاره، دلته خو د ټولې دنیا پولیس شته. پر ټولو باندې پام کوه. It's a full house. بخښه کوه وروره، تړون زه کې روند یم. داسې معلومیږي چې ستا پلان کار نه کوي. انتظار وکړه، کار به خامخا وکړي. که څه مرسته غواړې نو ورور ته تلای سو. د ورور هم لرې؟ و دلته زما یو ورور د انرژۍ په کلیسا کې. او یاره هغه مخامخ پر راز څوک را روان دی؟ پولیس خو دی نه معلومیږي. و یاره کویه نه یا هغه په کس تاش کې دی. کاترین موټر ودروه، موټر ودروه، هیله کوم موټر ودروه. ته پوهېږې جکه پر خپله ژمنه زه نه پښېمانه کېږم هېڅ کله هم نه. ته هېڅ غم مه کوه، زه به دې د زوی په کلیزه کې خامخا راوغواړم. خپل کفن دې له ځانه سره راوړه. زما مېرمن پرېږده، ما بوځه. رښتیا خو دا دی جکه چې زه تاسو درې سره نه پرېږدم. هغه دوه مخامخ څوک دي؟ لکه چې سټاروز او کوین دی. سټاروز او کوین پیدا کړل. دسکا سمه ده، سم اورم. څه دې وویل؟ بیا ووایه، زه نه اورم. تشته مه، یو به ووژنم. ودرېږه، یوسفه چیرې دی؟ شانشتوګي پر منزل دی. اوس دا لوبه ختمه شوه. داسې ده؟ په مخه دې شه. عجبه انت كم هو لي ما مثال نسته.
ودرې زما مېرمن چیرې ده؟ زه نه پوهېږم چې ته د چا خبرې کوې. زه پولیس ته ټلیفون ورکوم. جک چیرې دی؟ بیریږه مه کترینې، هر څه به سم سي. تاسې څوک یاست؟ زه ماریا. کرار کرار احتیاط کوئ. هیڅ څه دا څه کوې؟ جک را روان دی. د هغه پر مېرمن پام کوه. زه ځم د جک سره وینم. بخښه غواړم، زه په یو داسې سړي پسې ګرځم چې د هغه نوم دی هغه سمه ده. ما داسې دیوالونه در راوسه نه جلدلي. دا څه دي؟ دا زموږ د مړه سوي وروڼو نښاني ده. ته زموږ د ورور یاز ملګری یې و. هغه پر موږ باندې ډېر احسان لري. هغه موږ ته داسې درس راکړی دی چې موږ پر هر کمپیوټر باندې کار کولی شو. ټوله ښه یاست؟ ټوله ښه یو، ټوله ښه یو. دا زما ورور مجاجو دی او دا زما ورور ملالو دی او دا زما ورور کوین. دوی د 500 کالو واخواته د روم معلومات کوي. دوی د کمپیوټر په کار کې مهارت لري او په دې کې ټوله معلومات یې د دوا خرڅ تا هلته پیدا کړی و. دوی د هغه معلومات کوي
پیدا مې کوي د روان نشه دلته چا راوستلی دی څوک یې داسې یو نه بیخي ډېر دي عجبه ده د یو څو ورځو راهیسې 28 ډاکټرانو دغه دوا لیکلې ده دا د کوم ځای پیغام دی د باندې پیغام دی یو چا پیغام راستولی دی کمپیوټر خو به نه بندېږي ډاکټره مایا راستول سوي ته د دې ځای ادرس څنګه معلوم دی عجبه ده دا خو د کټرین د روغتون ادرس را واستوئ یو وارې بیا زه مو ګورم کې وګوره دا پیغام د کومه ځایه راغلی د معلومات راکولو څخه دې مننه جک ودرېږي هغه به د لیب ځای یې موږ چې د دې ځای څخه تښتو ته چواغلی یو مګر موږ خو غله نه یو اوس موږ په یو تونل کې یو د دې تونل لاره به تا سیده جزیرې ته وباسي او د هغې لارې څخه به ته سیده روغتون ته ورسېږې او د سټاوروس ټوله نفر به په پله باندې پیدا کوي زموږ دعاګانې ستا سره دي پر ځان پام کوه زه به تاسو ته پیغام راستوم ستا د پیغام په انتظار به یم Okay, push. Push. Okay, like that. Push. Push. او وای دا خو ډېر مضبوطه دی ته ودرېږه زه په جیب کې وګورم شاید یو څه یي څه دي ستا په جیب کې دا څه شي دی زما بختوره سکه دا فقط سکه نه دا یو کوچنی مچنی چاودنه کوي ته رښتیا وایې و رښتیا وایم زما په جیب کې دغه شان پیدا کېږي دې ته وایي امادګي زما ملګری په داسې حالاتو کې باید موږ دا کوچني مچني شان په جیب کې وساتو د دې خو لین کوچنی دی نو دا ستا امادګي ده ته یو ګړی ودرېږه یوه ډبره به پیدا کړو که ډبره نه وي د سر د کوپړې څه به کار واخلو بد یې مه ګڼه د ښه کار دپاره دې استعمالو ستا به هم په خیر کې مننه او وای نشانه خو غلطه وموښته ستا نشان ډېر خراب دی څه زما نشان خراب دی زما نشان دوام پلار هېڅکله نه دی غلط سوی اوس ورته ګوره صاحب هغلته را روان دی هغه باید راغلی وای زه باید د دې ځای څخه په یوه دقیقه کې ووځم زما د وتو وروسته دا دواړه ښځې وویله پر پی باندې ور وخیژه سمه ده خیژم ورځه او یې وبخښه پام کوه که نه ته هم په دغه روغتون کې بستر سې یو څه چې واورېدل هلته لوړ وګوره
زه یم زه ته یې ته په دې روغتون کې څومره ارامتیا ده ډېر خوندور څوک جوالي زه خو لاړم دا روغتون دی نارې مه وایي زه ته بیا لوړ چیش کې ما هم زامنو درته اوسه پایلوچي نه وکړې جاک کترین دا هر څه څه وسوه څه وسوه یا جاکه چې خو زه وژغورلمه ټول وویل چې ته مړ سوی یې ته ګوره زه دلې یم تا ته نږدې پوه شوې سټاوروس چیرې دی زموږ زوی چیرې دی زموږ زوی چیرې دی زه پوهېږم چې سټاوراوس هلک چیرې بوتی ته خپل زوی وژغوره زه پر دوی پام کوم مننه یازه مګر دلته خطر دی هیڅ خطر نشته خپله وسله دې وغورځوه که نه پښېمانه به سې ته پوهېږې جکه ایا زه تا ته جک ویلی سم یوه شپه ارام نه یم بیده سوی هره شپه چې بیده سم زما د وژل سوي زوی څېره مې مخ ته دورې دورې کېږي ایا زه رښتیا وایم جکه خو زه به ستا د زوی د ژغورلو لپاره تا ته یو موقع درکړم که چیرې ته وژغورل شولې نو خپل زوی دې بوځه که نه وژغورل شولې نو د ده پالنه به زه وکړم زه پوهېږم چې ته ډېر کوي یې جکه خو زمری در تا ډېر کوي دی دلته د سلیپانو سره مینونه ایښودل سوي دي پر هغه باندې پښه ایښودل هېڅ توان نه لري که دې چیرې پښه ایسته کړل نو هډوکي به دې لا معلوم نه سي نجلا دی د کومې لارې راغلی یازه د سلیپانو بغل ته بمان دي
ګوره کوچنی زما به اجازه یو ځای مه ځه سمه ده زه ډېر ژر راځم جاکه وینیسه زوی دې خوندي دی ته د دې ځای څخه ووځه دلته چاودنه کېږي ته زما پر زوی پام کوه زه د شټاوراس سره وینم ورته پښه د هغه بمه څخه ګرانه موږ به هم وګورو چې ستا هډوکي څنګه پوا کېږي تا پر سم ځای پښه کښېښوله جاکه اوس ستا د ژغورلو هېڅ لاره نشته
لکه چې ته په خپل جوړ شوي پلان کې ناکامه شولې ګرانه څومره تکلیف به دې کړي ډبونه به دې کښلي ماینونه به دې پکې ښخ کړي ولې چې جاک د خپل زوی سره په سرکس کولو کې پر ماین وخیږي او وچاودي خو بخښه غواړم دا حال به پر تا راځي ولې چې د هغه ماین په ځای کې ما یې څه کار وکړي یاز شاته وګوره زما زوی چیرې دی زما زوی چیرې دی زه پسې ګرځم دلته خو مې ایښی و جاکه دلته وګوره کوچنی جاکه زه یم ستا پلار د سټاپروز د مړینې کار خو خلاص و اوس یو کار لا پاته دی ته به ماته سوغات راکړې ستا یو څه وریښتان او ستا یې خنکاک کوینه دا نفر سم نه معلومیږي ده ته باید یو بل سوغات ورکول سي کېدای شي چې زما بختوره سکه یو وارې بیا ستا په درد وخوړل سي خو زه تا ته خپل ویښتان نسم درکولی ګول سمیټه تو خو جادوګر وختلی ښاغلي یازه اوس زما د ورکېدو نوبت دی د خدای په امان د خدای په امان یاره دا ماڼۍ ما ژبه خرابه سوه تور ته وګوره More laid chic, front chic. She's the head of state patrol. Head to toe, my shade of peach. That's a secret she likes to keep. She likes the boys, think they're cool. Between her legs are the family jewels.